دې خولې نه یو یخه قطره راووته فوقعت على ثغرة نحري هغه بلکل زما په دې سینه باندې ولګېده فاقشعر لها جلدي نو د هغې سره زما په بدن باندې ویښته ودرېد پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې اخري سفته کې زما په دې اوږه باندې سر ایښودی و اذ مال رأسه نحو رأسي وی دا سر زما د دې سر طرف ته مایله شو را پرېوتو نو زما دا مطلب و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په خپله اراده باندې دا سر زما دې سر ته رانږدې کړی فخرجت من فيه نطفة باردة نو د دې خولې نه یو یخه قطره راووته فوقعت على ثغرة نحري هغه بلکل زما په دې سینه باندې ولګېده فاقشعر لها جلدي نو د هغې سره زما په بدن باندې ویښته ودرېدو فظننت انه غشي علی ما وی چې بیا بېهوشه شو خو چې کله ما وخوځو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شو او دی وی توفي في بيتي وفي يومي زما په کور کې وفات شو وبين سحري ونحري او زما د سینې او د مرۍ په منځ کې وفات شوی دی وان الله جمع بين ريقي وريقه عند الموت او زما لاړې الله وی د پیغمبر د لاړو سره د مرګ په وخت کې نږدې کړې وي یو روایت کې راځي وی کله چې تساوته او دا سر زما په دې سر راولېدو او د خولې نه یو قطره زما په دې سینه راوبهېده فلما خرجت نفسه لم أجد ريحا قد أطيب منها وسا چې ووته په دې کور کې سمه خوشبو شو داسې خوشبو چېرته ما په ژوند کې نه وه محسوسه کړې بیا وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مې سملو او نورو ښځو له مې خبر ورکو او د هغه سر مې په بالښت باندې کېښو نورو ښځو ته مې آواز وکړو چې راشي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسا وتې ده په دې طریقې سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بدن نه سا ووته هغه بدن هغه پاک بدن چې د هغې په شان پاک بدن دې دنیا ته نه راغلی دی او نه به راشي د هغه پاک بدن نه روح وته د الله طرف ته راضیة مرضیه په داسې حال کې چې الله ترې راضي و د الله نه راضي و او هغه انسان چې ټول هر څه قربان کړي د دین دپاره شاته ترې نه مال پاتې شو نه دینار نه درهم نه بچی سوای د فاطمې رضی الله عنها نه شاته ترې پاتې شو هدایت شاته ترې پاتې شو ایمان شاته ترې پاتې شو شریعت شاته ترې پاتې شو علم شاته ترې پاتې شو یو امت هغه امت چې هغه په ټولو امتونو کې غوره دی شاته ترې پاتې شو صحابه کرام هغه صحابه کرام چې هغوی بیا د امت مشرتیا کړې ده عایشه رضی الله عنها وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاس راولید کوم لاس یې چې اوچت کړی و د اسمان طرف ته په دې سره هغه غټ زړه ودرېدو چې هغه د کرم او د رحم نه ډکو هغه غټ زړه ودرېدو چې هغه د ایمان نه ډکو هغه زړه ودرېدو چې هغه د الله سره د محبت نه ډکو هغه زړه ودرېدو چې هغه د مؤمنانو سره د محبت نه ډکو هغه زړه ودرېدو چې په هغې کې د دې ټول انسانیت او د دې ټول مخلوق دپاره خیر پروت و هغه زړه ودرېدو چې هغه د شفقت نه دومره ډکو چې په څارویو باندې به هم شفقت کوو په دشمن باندې به هم شفقت کوو د دشمن سره به هم ښایسته معامله کوله هغه زړه ودرېدو چې هغه د خیر خواهي نه ډکو هغه بدن دمه شو چې هغه 30 کاله ستړی شوی و هغه بدن دمه شو چې هغه 30 کاله دعوتونه کړي هغه بدن دمه شو چې هغه ټول عمر جهادونه کړي هغه بدن دمه شو چې هغه لوږې او سختې تېرې کړې وي هغه بدن دمه شو چې هغه د دین دشمنانو کافرانو په کاڼو باندې ویشتی هغه بدن دمه شو چې د احد په غزا کې راولېدلی او زنګونې زخمي شوی هغه بدن دمه شو چې د احد په غزا کې غاښ مات شوی هغه بدن دمه شو چې د احد په غزا کې تندی زخمي شوی هغه بدن دمه شو چې په آخري وخت کې بې زنکدن سخته ډېره شوې وه هغه بدن دمه شو چې د الله په لار کې قربان شوی هغه بدن دمه شو چې د هغه په لیدو سره به مؤمنانو ته سکون میلاوېدو او دشمنانو ته به ښه تکلیف میلاوېدو هغه لوی بدن هغه لوی زړه هغه عظیم انسان د پیر په ورځ ماسپښین د زوال نه مخکې
دغه ټیم ته نږدې د هغې نه ساووتو او د خپل رب سره یې ملاقات وکړو. د عایشه رضی الله عنها په کور کې د هغې په سینه باندې سر پروت و، د هغې ورځ وه او مسواک ول هغې تیار کړو، لاړې د هغې لاړې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړې د یو بل سره په آخري وخت کې یو ځای شوې وې. دې کې اشاره دې ته ده چې عایشه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه بیبي ده چې د هغه زړه ته ډېره نږدې وه او الله وله دا شرف ورکو او دا مقام وله ورکو چې هم د هغې په ورځ کې او د هغې په کور کې او د هغې په سینه باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سر پروت او مرګ وله راغی او ساتي وته